د لوی اختر سه یو ورځ مخکې او څلور ورځې چې دی هغه بعد کې اولنۍ ورځ دویمه درېیمه څلورمه په دې کې د سهار د لمانځه سه د لوی اختر سه یو ورځ مخکې د سهار د لمانځه څخه ونسي بیا د اختر د څلورمې د مازدیګر تر لمانځه پورې دا تکبیرونه ویل دا واجب دي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د دې شرط دا دی چې دا به فرض لمانځي د فرض مانځه بعد ویل کیږي له نفلو او دغسې له واجبو او له سنتو مع بعد نه ویل کیږي. بیا دغسې مطلب د اختر په لمانځه کې هم نه ویل کیږي. د اختر جمعات سړی وایي چې د عیدګاه لمونځ هم نه ویل کیږي. که چا قرار وویل پروا چې د هغه نه لري. د فرض مانځه بعد علما فرمایي د امام صاحب رحمه الله په نیز دا پر هر نر پر هر ښځه باندې دا 15 ورځې دا واجب ده چې سړی بیا وایي د فرض مانځه بعد فورا. که نارینه و هغه بیا لږ څه په زوره وایي او که زنانه وه هغه بیا قرار وایي. عام طور زموږ زنانې په دې خبرو ناپوه دي ناخبره دي چې دا د لمانځه بعد دا څو ورځې تکبیرونه ویل کیږي. زه بیا وایم که بیا نه وایم نو هر سړی چې په دې خبره پوه سو بیا د خپلو بچیانو خپلو کوروالاو خوندو ته ووایي چې یاره دا تکبیرونه چې دي هغه ویل کیږي. د اختر سه یوه ورځ مخکې د سهار لمانځه سه ونسي د لوی اختر د څلورمې د مازدیګر تر لمانځه بعد له ویل کیږي بیا ختم سو نور نه ویل کیږي. په دې کې یوه خبره دا ده چې یو واره ویل دا واجب دی. بار بار ویل نه یو واره ویل دا واجب دی. دا پیغمبر علیه السلام پر دې باندې دوام چې دی هغه کړی دی. اوس په دې کې عجبه خبره دا ده دا ولې دا تکبیر څه معنا ده. مولانا عبدالحق صاحب په دعوات حق کې فرمایي عجبه خبره کړې ده. وای دا تکبیر داسې جوړ سو داسې مطلب الله رب العزت و مشترا نصیب کوي چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی علالوي پریستی چاړه ور باندې راواخیستله نو اوس دی غواړي چې د خپل زوی ذبح کې حلال کی نو د اسمان سره جبرئیل امین علیه السلام د الله په امر د الله په حکم باندې را روان سلو نو په منډه چې دی هغه ولرالی کوشش یې دا و چې یاره زه مطلب ځان چې دی هغه ورسومه په هغه کې دا تورې ووایم الله اکبر الله اکبر. یعنی جبرئیل امین علیه السلام په منډه رالی چې ابراهیم علیه السلام لما دا خپل زوی حلال نکي وای چې رالی نو دلته جبرئیل امین علیه السلام د ډیری بیری ویل الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام پوسو چې د الله له جانب خوشخبری رااله نو دا ویل لا اله الا الله والله اکبر. چې وی ویل دلته اسماعیل علیه السلام پروتي اغم دا خبره واوریدل چې د الله له جانب خبره رااله به دا ویل الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر الله اکبر د جبرئیل امین علیه السلام لا اله الا الله والله اکبر د ابراهیم علیه السلام او بیا الله اکبر ولله الحمد دا د اسماعیل علیه السلام له جانب رالی. دا ټول خبرې بیا الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام امت ته ورکړلې چې تاسو دغه ذکر چې دی هغه کوئ. بیا خاص کر ایام تشریق چې کوم بلل کیږي دا 15 ورځې چې ما در وښویل کوم تکبیرونه د فرض مانځه بعد ویل کیږي هغه به تاسو څه کوئ هغه تاسو مطلب ضروري کوي لازمي کوي په هر حال کې چې دی هغه به وایست.